ته ګبراویږه ما، ته زمونږ کشر ورورم یې، زمونږ زویم یې، او انشاءالله تا دپاره به زمونږ ټولې خویندې راوځو، او چې د کوم قوتونه تا ته دمکیانې درکوي، د دې قوتونو ته زمونږ میسج دی تاسو پارټۍ که الله نشي عمران خان نایل کي نو پارټي به څوک لیډ کوي. نو مونږ وایو که اخوا دېخوا چا وویله نو مونږ به خو نه ځو پسې، که مراد سعید لیډر که نو مونږ به پسې. جی ګرانو عزتمندو قدرمندو، زه یم ستاسو کوربه فرهاد خان، او په دې ټایم باندې مونږ سره موجود ده زړه ایم پی ای زری ضیا خان صاحبه دلته کې راغلي دي های کورټ سره، او تاسو ته پته ده چې د خان صاحب نن بیا پیشي ده. څه پیغام دی او د راتګ مقصد څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ راتلګ مقصد دا دی چې خان زمونږ لیډر دی او خان سره یکجهتي پاره راځو، او دا اول ځل نه چې څه وخت راسې دا ریجیم چینج راغلی دی نو مونږ هر ځای د خان صاحب په سپورټ کې راوځو. مقصد زمونږ دا دی چې ریجیم چینج څنګه ګورنمنټ راوستی دی، مونږ د سپریم کورټ سره ولاړ یو، او د سپریم کورټ تاسو ته چې څنګه پته دی چې عمران خان دواړه اسمبلیانې ماتې کړې. اول به دې پارټیانو ویله چې که دې الیکشن غواړي نو دې په اسمبلیانې ماتې کړې، هغې چې کله اسمبلیانې ماتې کړې اوس دا دروغجن چې دي، دا بې ایمانه، دا 2 نمبر خلک، دا اوس د دوی خلک واخیستل په پیسو او د حکومت جوړ کړ. په دې باندې مونږ لاړو سپریم کورټ ته، او سپریم کورټ اوس فیصله وکړه چې څنګه تاسو ته پته دی چې آئین چې کله اسمبلیانې ماتې شي نو 90 دن کې به ته الیکشن کوې، 90 دن کې دا الیکشن نه کوي. مونږ دا د سپریم کورټ سره ولاړ یو چې د سپریم کورټ دا راته ووایي چې مراد سعید له څه پیغام ورکوئ؟ زموږ د پښتنو یو کشر او هغه کوي مشري، څه پیغام ورکوئ؟ مراد سعید ته ګبراویږه ما، ته زمونږ ورورم یې، زمونږ زویم یې، او انشاءالله تا دپاره به زمونږ ټولې خویندې راوځو، او چې د کوم قوتونه تا ته دمکیانې درکوي، د دې قوتونو ته زمونږ میسج دی چې داسې غلطي نه وکړئ، ځکه چې مراد سعید یو د یوت لیډر دی، او مراد سعید سره د تمام یونیورسټیانو تمام سټوډنټس ولاړ دي. د خیبر پښتونخوا کې تمام یوت به د مراد سعید پسې راوځي، او تمام میندې خویندې به راوځي. نو مراد سعید ګبراویږه ما، مونږ انشاءالله ټول تا سره یو، او ته زمونږ رورم یې، او ته زمونږ بچی یې. مراد سعید د عمران خان صاحب کاپي ده که نه؟ عمران خان صاحب ټرسټ چې دی په مراد سعید دی، او مونږ خپله مراد سعید وایو چې د عمران خان پسې دوم کس زمونږ پارټۍ کې که دی نو مراد سعید دی. کله چې زمونږ په پارټۍ کې خپله ته نه ډسکشن وي نو مونږ چې وایي چې ستاسو پارټۍ که الله نشي عمران خان نایل کي نو پارټي به څوک لیډ کوي. نو مونږ وایو که اخوا دېخوا چا وویله نو مونږ خو نه ځو پسې، که مراد سعید لیډر که نو مونږ به پسې. ډېره مننه جي، خوشحاله اوسئ. تھینک یو.